السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چېرې غواړئ چې د خپل واتساپ ډیټا مو له ټولو ملګرو څخه پټه کړئ او د هغه رقم د خپل واتساپ ډیټا له ټولو ملګرو څخه محفوظه کړئ، نو دغه به تاسو څنګه کوئ؟ ګوره دوستانو، اوس ما خپل واتساپ اکاونټ خلاص کړی، په دې کې یو چټ هم کار نه کوي. که چېرې زه سټیټس ته راسم، ګوره نه ماته سټیټس راړوي، نه زه سټیټس اپلوډولی سم، نه ټلیفونان راړوي او نه د هغه رقم چټ راړوي، یو شی هم کار نه کوي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې د خپل واتساپ ډیټا مې دا رقم ته محفوظه کړئ او له ملګرو څخه یې پټه کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو، د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم له تاسو څخه خپل واتساپ نمبر غواړي، هغه به تاسو اکټیو کړئ او پاسورډ به ورکړئ. کله چې دوستانو تاسو پاسورډ ورکړئ، کوم پرمیشنات تاسو الاو کړئ، نو تاسو ته به مین انټرفیس دا رقم ته راسي. نو ګوره دوستانو، دلته ولر تاسو ته واتساپ راړوي، وایي اپلیکیشن ټو لاک. تاسو غواړئ چې واتساپ لاک کړئ، نو دغه اپشن به ستاسو په موبایل کې آف وي، دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. نو ګوره دوستانو، دلته به بیا زه دا یو اپشن آف کړم. نو ګوره دوستانو، کله چې دغه اپشن ستاسو په موبایل کې آف وي، دغه به بیرته تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ او د هغه رقم سیټینګز کله چې تاسو سیټینګ اون کړئ، بیا به ستاسو موبایل کې ستاسو د واتساپ په اکاونټ کې یو څوک سیټینګ نشي کولی او د هغه رقم که ګوره دوستانو تاسو ان انسټالر که چېرې دغه اپشن تاسو اون کړئ، بیا به ستاسو واتساپ اکاونټ یو څوک هم نشي ډیلیټولی. که چېرې څوک وغواړي چې ستاسو واتساپ اکاونټ ډیلیټ کړي، نو که چېرې دغه سیټینګ تاسو اون کړی وي، بیا به هغه نشي کولی چې ستاسو د واتساپ اکاونټ ډیلیټ کړي. که چېرې دی په ګوګل پلی سټور کې غواړي چې ډیلیټ یې کړي، که چېرې دغه تاسو اون کړي، بیا بیا دورې هم دی نشي ډیلیټولی. او په فینګر پرنټ باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل واتساپ اکاونټ ته فینګر پرنټ ور ولګوئ. نو ګوره دوستانو، دلته به تاسو دغه اپشن ته راسئ، دغه رقم انټر اکټیو کور چې ده، نو دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو واتساپ ور وښایاست. ګوره دوستانو، دغه اپشن ما اف کړی ده. زه بیا ځم خپل واتساپ اکاونټ ته. کله چې ګوره دوستانو زه د خپل واتساپ اکاونټ ته ولاړ سم، دلته ماته ټوټل ډیټا راړوي. که چېرې دوستانو زه کوډ ورکړم، ګوره اوس ماته ټوټل ډیټا راړوي چې تاسو له چا سره میسجان کړي دي، کم چټ چې دی هغه ټوټل ماته راړوي. نو که چېرې زه راسم دلته په واتس لاک کې هغه اپشن اون کړم، نو بیا به ماته خپله ډیټا له ما څخه پټه سي، یو څوک به هم بیا نشي کولی چې تاسو د واتساپ ډیټا چک کړي. نو ګوره دوستانو، دغه ما اون کوي او دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ، بیرته به تاسو په بیک باندې ووځئ، بیرته به تاسو ورسئ واتساپ به خلاص کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو واتساپ خلاص کړئ، هغه ستاسو ډیټا ټوله محفوظه سوه، یو څوک به هم اوس نشي کولی چې ستاسو د واتساپ ډیټا وګوري او ستاسو واتساپ ډیلیټ کړي. نو دوستانو، ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو، که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. دوستانو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.